سلامونه د قدر وړ لیدونکو په خاص ډول د انلاین ایجوکیشن پښتو یوټیوب چینل مینوالو ستړي مشئ خو د ویډیو کې چې ټول ښه جوړ ختمن اوس د قدر وړ لیدونکو په خاص ډول د انګلیسي ژبې زده کړې مینوالو ستاسو لپاره نن ورځ موږ بیا یو ډېره زبردسته ویډیو اپلوډ کړې ده خو د ویډیو کې شانې ویډیو هم ستاسو د خوښې وړ وګرځي په نننۍ ویډیو کې په اډورب باندې رڼا اچوو انشاءالله د اډورب په باره کې به تاسو ته بشپړ معلومات درکوو چې اډورب په انګلیسي ژبه کې څه رول لوبوي او په کومو حالاتو کې په کومو وختونو کې موږ په انګلیسي ژبه کې له اډورب څخه استفاده کوو تاسو فقط ویډیو تر پایه تعقیب وساتئ د سکیپ هڅه مه کوئ انشاءالله د اډورب په هدف به پوه شئ ښه نو رابه شو لومړی د ویډیو په فایل کې د اډورب تعریف ته ښه نو ګورو چې په تعریف کې څه لیکل شوي ښه An adverb is a word that tell more about a verb داسې وایي چې اډورب هغه کلمه ده چې د ورب په باره کې زیات معلومات ورکوي یعنې هغه یوه کلمه ده چې د یوه ورب په باره کې زیات معلومات وړاندې کوي لکه څه ډول دلته لیکلي دي tell how when where or how often an action happens داسې وایي لکه how مثال څنګه یو کار ترسره کیږي ورب مې تاسو ته له همدې څخه وړاندې کومه ویډیو چې موږ اپلوډ کړې وه په هغه کې تشریح کړی و چې ورب څه معنه عین ورب یو کار مثال دا کار څنګه ترسره کیږي او بل وین کله ترسره کیږي دا هم وضح کوي لومړی مې وویل چې مثال یو کار څنګه ترسره کیږي په کوم ډول وین او کله ترسره کیږي ویر او چیرته ترسره کیږي په کوم ځای کې how often او څومره مثال څو ځله تکراریږي څو ځله ترسره کیږي څومره مثال د همدې کارونو د ورب چې مثال د ورب په همدې ډول وضاحت لپاره له اډورب څخه استفاده شي په انګلیسي ژبه کې په جمله کې ښه اوس په پښتو هم موږ د تعریف ترجمه کړی دلته د پښتو هم تاسو سره کتلی شئ دا هم د ویډیو ته سټاپ کوئ یو 2 دقیقې یا څو سکنډه در سره نوټ کوئ د تعریفونه ښه اوس فراشو په همدې کې په هر یو کې به ساده اگزامپل تاسو ته وښیو شي مثال هم په هاو کې هم په وین کې هم په ویر کې هم په هاو اپټن کې متوجه اوسئ ښه دلته تاسو وګورئ ښه لومړی اگزامپل چې دی په فاسټ کې په هاو کې دی څنګه مثال یو کار ترسره کیږي ورو ترسره کیږي تیز په کوم ډول ښه هی رنز فاسټ دی په تیزۍ سره منډه وهي دی تیزه منډه وهي موږ دلته سلو هم لیکلی شو کویکلی هم لیکلی شو سلولی هم لیکلی شو نو دی شی کو په تیزۍ سره منډه خو وهي خو څه ډول وضاحت یې موږ په چی شي کړی په اډورب سره د کوم په سور رنګ چې لغتونه مثال یا کوم څه توري نښانې شوي دي د اډورب دی ښه فاسټ د منډه وضاحت په چی شو په اډورب وشو یعنې منډه خو وهي خو په تیزۍ سره یې وهي تیزه منډه وهي ښه بل څه وایي تاسو وګورئ وین کله مثال د کار ترسره کیږي کوم وخت کې هغه وخت وضاحت ورکوي د ورب ښه I study today زه مطالعه کوم نن ورځ داسې هم ویلی شو tomorrow یعنې سبا ته ورځ هم یې دروي دا فقط دلته د وخت وضاحت شوی دی نو اډورب د یوه ورب د وخت وضاحت هم کوي چې مثال د ورب چې ترسره کیږي د کوم کار په کوم وخت کې ښه تاسو ګورئ دلته بیا ویر مثال لوکیشن په اړه چیرته په کوم ځای کې د کار کیږي ښه ویر د لوکیشن په اړه مثال د یوه ځای وضاحت کوي she is standing there دی هلته ولاړه ده یا she is standing here دی دلته ولاړه ده داسې نوره ځایونه هم وضح کوای شو ښه نو دلته موږ د ځای وضاحت وکړو چې په کوم ځای کې او چیرته ښه دلته موږ بیا هاو دوباره هم تکراري ډول راخیستی دی تاسو ګورئ په همدې ډول هم تاسو ویلی شئ The child is walking slowly د ماشوم چې دی ډېر په ورو روان دی یا کویکلی هم تاسو ویلی شئ په تیزۍ سره روان دی دلته مثال موږ وضاحت مثال څنګه یو کار ترسره کیږي ورو ترسره کیږي تیز ترسره کیږي په کوم انداز سره نو د ورب هغه انداز هم معلوموي ښه لومړی هاو اپټن څو ځله څو واره لکه دلته ګورئ he always tell the truth دوی همیشه هر وخت شی کو رښتیا وایي ښه نو تاسو وګورئ دلته په لومړۍ جمله کې چې د هاو مثال د څنګه د یوه څه وضاحت په اړه د پاسټ و اډورب په دویمه کې کله کوم وخت هغه مثال ټوډے و
په دریمه کې مثال ویړ چیرته مثال کوم ځای هغه دیړ و او مثال بیا هم په څلورمه کې هاو څنګه هغه سلولي و او پنځمه کې هاو افټن هغه الویز همدغه و مثال د اډورب په اړه بشپړ معلومات همدا یې مثالونه همدا د اډورب هغه پیژندګلوي چې تاسو ته مو وکړه نو زه فکر نه کوم چې څوک د اډورب په هدف پوه نه وي چې ویډیو په سم ډول ترکیب کړې وي طرفه یې کتلې وي چې کومه ستونزه به چاته نه وي خو که بیا کوم څوک مشکل لري تاسو کمنټ هم پرېښودای شئ موږ تاسو ته نوره وضاحت هم په لیکلې بڼه درکولی شو د یوټیوب د لارې د ویډیو کمنټ د لارې نو تاسو زموږ ته کمنټ هم پرېښودلی شئ نو خدای دې وکړي چې چاته کومه ستونزه او مشکل نه وي په نهاني درس کې په نهاني ویډیو کې په اډورب برخه کې نو انشاءالله په آینده کې به په نورو برخو نه هم ویډیوګانې اپلوډیږي تاسو فقط چینل د سره تعقیب وساتئ سبسکرایب یې کړئ چې په آینده کې هره ویډیو اپلوډیږي تاسو بیا په خپل وخت سره رسیږي مننه فی الحال مې په خدای سپارلی یاست